السلام علیکم ډیرو درنو دوستانو، زه یو ځل بیا هم تاسو ته په یوه ډیره مهمه ویډیو کې حاضر شوی یم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. قدرمنو دوستانو، زه تاسو ته په دې ویډیو کې داسې یوه نسخه وړاندې کوم چې که تاسو دا د سهار پر مهال د ناشتې په وخت کې استعمال کړئ، نو ستاسو جنسي ځواک او جنسي وړتیا به ورسره ډېر زیات قوي شي، یعنې تاسو به نور هم جنسي ځواک ترلاسه کړئ او ستاسو کمزوری شوی چې تاسو د کومې وجې کمزوري شوي یاست او طاقت مو له لاسه ورکړی وي، دا به هم ورسره بیرته حاصل کړئ. تاسو باید دغه نسخه هره ورځ د سهار پر مهال استعمال کړئ د ناشتې سره. نو دوستانو، مخکې له دې چې دغه ویډیو ته راشو او دغه نسخه درته پیل کړو، دا تاسو غوښتنه کوو چې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او د زنګ نشان هم کلیک کړئ. قدرمنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې جنسي ځواک مو له اوسني وخت څخه زیات شي او خپل جنسي وړتیا دومره زیاته کړئ چې تاسو د کوروالي کولو له ستونزې سره نه مخامخ کیږئ، په اسانۍ سره کوروالۍ هم کوی شئ او وجود مو هم نه ورسره کمزوری کیږي، نو تاسو به داسې وکړئ چې هر سهار به 1 کیله 10 ګرامه د غوا غوړي یا 1 کشوغه یا نیمه کشوغه تقریبا کیږي، او همدارنګه 1 ګیلاس شیدې تاسو به دا استعمالوئ. دا به داسې استعمالوئ چې دا داسې هم کوی شئ چې کیله ورته خورئ او غوړي شیدې سره میکس کړئ، او داسې هم کوی شئ چې کیله دغه شیدو ته ور واچوئ، 10 ګرامه د غوا غوړي هم ور واچوئ، دا په جوسر کې بیا میکس کړئ او بیا یې وڅکئ. په دواړو طریقو یې کولی شئ چې کومه تاسو ته اسانه وي. نو قدرمنو دوستانو، تاسو دغه نسخه استعمالوئ، خو باید یاده کړم چې د غوا غوړي چې دي لږ قوت کې دي. تاسو به خپل صحي حالت هم وګورئ، که چېرته ډاکټر در باندې بند کړي وو بیا یې مه استعمالوئ، ځکه چې د غوا غوړي چې دي هغه کسان چې یا شکر لري یا ډېر چاغ وي او یا هم کار نه کوي، نو هغه کسانو ته کله نه کله تاوان هم کوي، یا د زړه ناروغي لري نو هغه کسانو ته تاوان کوي. تاسو به کوشش وکړئ چې کومې نسخې چې استعمالوئ ورسره په څنګ کې ورزش هم کوئ، ځکه چې که ورزش نه کوئ د دې سره ستاسو جنسي طاقت صفر کیږي. نو قدرمنو دوستانو، تاسو به دغه نسخه استعمال کړئ انشاءالله چې د څه مودې لپاره استعمال کړئ، ستاسو طاقت به ورسره زیات شوي کي. او که داسې کوئ چې دغه نسخه ول استعمالوئ د سهار پر مهال 1 کیله 10 ګرامه غوړي او 1 ګیلاس شیدې، نو بیا تاسو ناشته تقریبا د دې 1 ساعت په موده کې کوئ. تاسو کله چې دغه نسخه استعمالوئ 1 ساعت وروسته تاسو بیا د سهار ناشته کوئ، چای څکئ، نور شیان خورئ، نو بیا به تاسو ته انشاءالله ډېره زیاته فایده درکوي. قدرمنو دوستانو، هیله من یم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو در سره لایک او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در ورسیږي او تاسو ګټور څخه